د لوی څښتن په نامه زه غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته دا وښیم چې څنګه تاسو په ورډ کې یا په مایکروسافټ ورډ کې کړلی شئ دوه مهم شیان وکړئ، یو اند نوټ دی بل فوټ نوټ دی. که چیرې تاسو زاړه دیني کتابونه لیدلي وي، په اکثریت کتابو کې به تاسو حاشیو ته متوجه شوي وي. د کتاب په بغلو کې یا د کتاب په آخري برخه کې یا د هرې ورقې په آخر کې یا د کتاب په آخر کې د متن په آخر کې په هغه ځای کې ځینې نوټونه لیکل شوي وي. په انګریزي کې دوی ته اند نوټ او فوټ نوټ وایي. صحیح ده. دا موږ نن په عملي شکل باندې په مایکروسافټ ورډ کې ووینو چې څنګه کړلی شو موږ اند نوټ او فوټ نوټ وارد کړو په یو متن کې. صحیح شو. د دې په خاطر باندې چې زه په د یوټیوب چینل باندې مې کار کوم، زه غواړم ډېرو خلکو ته کومک وکړلی شم. نو د دې په خاطر باندې چې ډېر خلک د دې نه خبر شي، نو لطفا د ما چینل سبسکرایب کړئ. درسته تاسو کړلی شئ د نویو ویډیوګانو نه خبر شئ او په عین وخت کې نور کسان کړلی شي د تاسو د سبسکرپشن نه خبر شي او هغه هم د چینل ته راشي. د ما ټول درسونه په پښتو دي. تر اوسه پورې 3 پروګرامونه ثبت شوي دي چې مایکروسافټ وینډوز دی، مایکروسافټ ورډ دی، مایکروسافټ اکسل او په دې نږدې راتلونکي کې په مایکروسافټ پاور پوینټ باندې هم کار کوي. نو خواهش کیږي چې دا چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو خبر د اند نوټ او فوټ نوټ وه. کله چې موږ په فوټ نوټ باندې غږیږو، د هرې ورقې په آخر کې تاسو د هر شي دپاره چې خپل نظر یا مشوره یا د تفسیر د یو شي ورکړی وي، هغه د ورقې په آخر کې ساتل کېږي. نو که چیرې تاسو دلې متوجه شئ، په دغه تصویر کې په چپه خوا کې دلې تاسو نمونه لیدلی شئ چې د هرې صفحې په آخر کې دغلې شماره وار هغه نوټونه لیکل کېږي. بل اند نوټ دی. اند نوټ تفاوت د فوټ نوټ څخه دا دی چې د هر متن په آخر کې مثلا 3 صفحې متن دی، د 3مې صفحې په آخر کې په هغو کې ټوله خلاصه لیکل کېږي چې تا کوم نظریات کې ورکړي دي، کوم معلومات کې ورکړي دي او څه رقم ساتل کېږي. راشئ اوس به په عملي شکل باندې دا وګورو چې څنګه موږ کړلی شو په مایکروسافټ ورډ کې دا کار ترسره کړو. ما دلته یو متن اچولی دی د افغانستان په باره کې، د ویکیپیډیا نه مې راخیستی دی په دري باندې، په فارسي باندې، البته په دري نه دی. د متن ته که چیرې تاسو متوجه شئ دا لیکل شوی دی، نو زه غواړم تاسو ته دلته به راشئ د مینو بار ته. مینو بار کې چې راشئ تاسو به راشئ ریفرنس ته. ریفرنس ته چې راغلی، په ریفرنس کې په دغه تقریبا په چپه خوا کې دلته تاسو څو شیان لیدلی شئ. دا ای بي چې وینئ دا اند نوټ دی، انزرټ اند نوټ، او دغه بل حد چې وینئ چې د آلټ کنټرول ډي سره ونیسئ دا انزرټ اند نوټ درته داخلي وي. صحیح شو. اوس باید تفاوت ووینم. مثلا دلې د افغانستان یه عنوان دی، دلې ویلي چې کاوش در مکانهای ما قبل تاریخ افغانستان نشان می‌دهد. مثلا کاوش باندې تاسو نه پیه دا به سلیکت که، دم چې سلیکت که دو تا ورکه انزرت اند نوت. نو دلې که چیرې ووینئ د صفحې په آخر کې دغه یو ولیکل شو او په عین وخت کې دو ته هم دلې یو ولیکل شو په دغه ځای کې. صحیح شو. نو دو ته به زه دلته تشریح ولیکمه چې کاوش څېړنې ته وایي. صحیح شو. مثلا بیا راغلی در مکانهای ما قبل تاریخ افغانستان نشان می‌دهد که انسان‌ها حداقل در 50,000 سال قبل. مثلا دغه نمبر ډېر غټ دی، فکر وکړئ دا یو دروغ ویلي، یو اغراق یې کړی. زه به دلې ولیکمه چې شاید اغراق وي. مثلا در معلومات در مناطقی که امروز آن را افغانستان مینامیم زندگی میکردند و جوامع کشاورزی. مثلا کشاورزی بلا فارسی کلمه ده. زه به راشم دو تا به فوت نوت وارد کنم. فوت نوت دو تا ورته وایم چې دا کرنه ته وایي، کشاورزی یا کرنه. صحیح شو. در این منطقه از نخستین تمدن ها خو خیره دلې مثلا یې نه ده ورکړې، نو دو ته به زه دلې ورته وایم چې د دو املای وګوره. صحیح شو. املای وگوره. جهان بوده است. بسیار بر این باورند که افغانستان از نظر ارزش فعالیت‌های تاریخی اولیه مکان‌های باستانی خود با مصر مقایسه می شود. مثلا باستانی دقل باز دو تا این نوت مثلا ورکم انزرت این نوت نو دو تا بویم چه تاریخی. صحیح شو. با مصر مقایسه می شود. مثلا مصر بدل ز دو تا انزرت فوت نوت دل ورته ویم چې یو بهرنی هیواد دی. صحیح شو. نو که چیرې تاسو ووینئ د موږ په دو ځای کې
این نوټونه وارد شوي دي او د یوه صفحې په آخر کې د موږ فوټ نوټونه وارد شوي دي. یو تفاوت یې تاسو ته اوس نه معلومیږي د دې په خاطر چې د موږ متن کم دی. دا به زه نقطه ورکړم، دا به کاپي کړمه چې تاسو ته معلوم شي تفاوت یې. دا به انټر کړمه، نو په دې ځای کې به کنټرول وي کړم، کنټرول وي او کنټرول وي. مثلا ګورئ که چیرې تاسو ووینئ د دې په خاطر چې ما عین ټکس کاپي کړی دی، نو په ټولو ځایو کې که چیرې په اوله صفحه کې تاسو وګورئ د ما فوټ نوټ چې دی په اوله صفحه کې 15 دانې شیان دي. صحیح شو؟ څېړنه، کرنه، د بهرنی هېواد، څېړنه او کرنه. بیا راشئ دومې صفحې ته وګورئ، په دومه صفحه کې هم دغه بهرنی هېواد او کرنه د دې په خاطر چې تکرار د همه شیان کې راغلي. را به شو اوس به د موږ آخري صفحې ته، آخري صفحه چې ده د موږ درېیمه صفحه ده. صحیح شو؟ په درېیمه صفحه کې د موږ ټکس کم دی، فوټ نوټ هم تنها 2 دانې راغلي دي. صحیح؟ او مسلسل نمبر یې اخیستلی 15 پورې. که چیرې تاسو دې ځای ته متوجه شئ، دغه د موږ این نوټونه دي. صحیح شو؟ نو این نوټ د موږ په آخري صفحه کې راځي او فوټ نوټ چې دی په هره صفحه کې چې موږ هلې معلومات ورکړي وي هغه راځي. اوس کړلی شئ تاسو د ریفرنس په شکل باندې دا وګورئ. مثلا تاسو دغه ځای ګورئ چې کاوش د ده په سر باندې دغه لس باندې لیکلي دي. که چیرې دلې راشئ په دې لسو باندې دا رقم ونیسئ، هلې یو وړ بکس پرې جوړېږي او هغه د هغه تاسو چې کمنټ لیکلی دی هغه ورته لیکل کېږي. مثلا 50,000 ته راشئ، دلې ایکس دی، په دې باندې چې کلیک وکړئ یو وړ بکس ښودل کېږي، دلې ورته لیکل کېږي چې شاید اغراق وي، د ده نوم هلې ورته لیکلي وي. ښه، نو په دې رقم کړلی شئ تاسو په هر ډاکومنټ کې چې کله لیکئ داسې واړه مطلبونه، حاشیې، فوټ نوټ او وین نوټ تاسو ورته وارد کړلی شئ. صحیح شو؟ که چیرې تاسو راشئ بیا دلې ریفرنس ته، په ریفرنس کې ووینئ چې شو نوټ، صحیح شو؟ وی فوټ نوټ ایریا، وی این نوټ ایریا، نو تاسو په کوم ځای کې اوس غواړئ. صحیح شو؟ مستقیم تاسو د دونه کړلی شئ غوسه ځای ته ورشئ، د په خاطر چې موږ د تعداد د صفحو کم دی، موږ یې اسانه پیدا کولی شو. نو دا د تاسو لپاره یو ډېر کمک کوونکی ځای دی چې تاسو څنګه کړلی شئ این نوټ او فوټ نوټ وارد کړئ خپل ډاکومنټ ته. ښه چانس.